السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ حامد و مسلم و بعد یو محترم رول پښتنه کړي د چې یو کس ته آیسو نشي کړي د کوم نوې نشره وتلی جی د آیسو نشي کړي دا هغه کې خزي تخپل درې طلاق ور کړي د خلاص څلور پکې یاد کړي چې دا طلاق واقع دی او کنه جناب محترمه دا مسله خو مې دوه درې فتاوو کې وکړه احسن الفتاوا کې مو کته فتاوا حقانیه کې مو کته فتاوا دارالعلوم زکریا کې مو کته ټولونه بهترین او خوندوره فتاوا دارالعلوم زکریا حل کړي و ځکه اوسه پورې خدا مسله موږ ته عامه معلومه او چې د نشئی سړی چې حرام نشئی کړي شراب اسکلی یا چرس کلی یا پودر اسکلی یا آیس کلی او هغه خزته طلاق ورکی دا کیږي خو فتاوا دارالعلوم زکریا ډېر ښه تفصیل پکړه وغلی کلی او کده نشئی کړي او چې په مسلمان باندې حرام ده نو که پاغي کې بیا د تزمک او اسمان ښکار یو خدای د چې د حالت کې پروتي چې بس سترګې پټي لکه وګد غزیدلې ګرځیدې هم نشي او د خزي او د سړی منځ کې دغه نشي کوي دی وخت کې خلینه سوزي نو دا طلاق هم نه کیږي دویمه چې مباح شی خوړلې وي لکه دوا ده ډاکټر دوی ورکړي د چې دا و خوراغه چې څنګه و خوړا یو د مشې لیوانش او نشه شو او چې نشه شو په دې کې طلاق واچو دا طلاق هم نه کیږي دا وګوره ډېر ښه تفصیلی پکړو خوند په را کړو خلنده وګدا دا کچا شراب سکلی یا چرس کلی یا آیس کلی او پاغه کې دا سړی طلاق خپل خزي تور کی نو دینه معلومیږي چې د حواس دومره کار کوي چې دا خزه پیژني چې دا خزه ده نو ځکه خو طلاق ور کړي نو بالکل دا طلاق کیږي دا وګوره د فتاوا شامی عبارت پر نقل کړي کل زوج بالغ عاقل ولو عبدا اگر چې غلام ولی نه او مکرهن یا په زور ولی نه او حاضلن یا خپل خزي سره ټوکی ولی نه کله کله دا نشکه چې سړی نشکی دا یو د مرور د امام مس شي نو په مستی کې اسی غړیږي رغړیږي او طلاق ورکدام کیږي او سکران او یا مکمل نشي بهم کیږي نو د قرنګ فتاوا حقانیه وای کما هو المفتى به فی السکران مفتى به قول په سکران کې دا دی چې بالکل پکې کیږي او د قرنګ فتاوا دارالعلوم زکریا وای واقع عند عامه العلماء وعامه الصلحاء وصحابه وعامه الصحابه د قرنګ د عام علماء په نسبت او د عام صحابه په نسبت بالکل دا طلاق واقع دی نو کم سړی چې خپل خځه تدری طلاق ورکړي دي د الله هدایت کې ډیر غلط کار کړي زه په دې ډیر خپکیږم چې ماته خلک طلاق مسله راوړي ځکه طلاق مسله راته د شخکاری لګا سړی چې ډیر دلای او بی غیرت ای ځکه خځه ته چې د غوسه راغله نور خبره ورته وکړه یو شل نه یو 15000 کنځلې ورته وکړه چې شریعت کې بندیم دي خو ته خپل غوسه په سړک وی وها بل څه چل وکا هو طلاق څه معنی لري چې بیا روسته بیا په پیمانه یو خزم په پیمانه یو غټ دغه یو په بل دا چې په طلاق باندې شیطان ډیر زیات خوشاله کیږي انتهایی په زیات خوشاله کیږي نو دا الله په خپکې ځکه چې دا ابغض المباحات عند الله دا الله په حلال شانو کې ناخوخه شي هغه طلاق دی او د شیطان په ګناهونو کې چې د انسان نه کوي ګناه خو نه ده خو لکه مطلب په هغه اعمالو کې چې د شیطان خوخ دی او انسان باندې کوي نو یو پکې طلاق دی طلاق چې چاته کم شیطان ورکی هغه مشر شیطان هغه سړی ته غاړه ور کوي او ته خوشحاليږي ځکه په دې سره د دوو کورونو دشمنی په جوړیږي بیا د دې جنې چې کوم مور او پلار دي د الګ د مور او پلار سره د دې خپلوانو سره هر قسمه تعلق قطه کې په دې شیطان ډیر زیات خوشاله کیږي نو دا ډیر بے غیرت او دوس سړی کاری چې خزه ته طلاق ور کوي عام حالت کې خدا د چې خزه ناشیزه او سړی سره وخت نه تیریږي نو د مجبوریت په اساس باندې هغه بیا خبره ده خو چې مجبوریت نه یو مستی نو دا ډیر دل سړی دا ډیر خنزيري خره چې بس ډیر خنزیر سړی السلام علیکم ورحمت الله